بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو د کریپټو کرنسي کورس شروع کوو. په دې کورس کې به زه تاسو ته انشاءالله د سټارټینګ نه د بګینر نه تر ایډوانس لیول پورې دا ټول هر څه د کریپټو کرنسي باره کې ښایم. تاسو به دا هر څه یادوئ او په دې باره کې به ځان پوهوئ او هغې نه بعد به وروسته به تاسو په دې کریپټو کرنسي باندې سرمایه ګزاري کوئ. نو لومړی راځو تاسو باید د کریپټو کرنسي په ګټو او تاوانونو باندې پوه شئ چې کریپټو کرنسي څه ګټې لري او څه تاوانونه لري. په دې لومړۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د کریپټو کرنسي د ګټو باره کې خبرې کوم چې دا د دې کاروبار یا بزنس یا د دې ټریډینګ موږ سره کومې ګټې لري. بیا بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته تاوانونه هم ښایم، خو په دې ویډیو کې به تاسو د کریپټو کرنسي ګټې یادوئ چې د دې ګټې څه دي موږ سره او کوم ښه لري. لومړی ګټه چې کوم ده دا کریپټو کرنسي دا موږ سره هوم بزنس ده. هوم بزنس څه معنا؟ دا کریپټو کرنسي موږ تاسو د کور نه هم هینډل کولی شو یا پښتو اصطلاح کې اداره کولی شو. نو کور کې تاسو کښېنئ، یو لیپټاپ او انټرنیټ سره وصل کړئ او دې کې تاسو خپله سرمایه ګزاري وکړئ یا مطلب تاسو پکې خپله سرمایه ګزاري کوئ او همداسې چې کوم دی له دې څخه تاسو ګټه ترلاسه کوئ. دا د لومړنۍ ګټه. دویمه ګټه چې کوم ده کریپټو کرنسي کې د ویری های ویلیټیلیټي ده، مطلب ډېر په تیزۍ سره پکې مارکیټ ښکته او پورته کېږي. که تاسو یو کوینس وګورئ نو هغه ډېر په تیزۍ سره ډېر ښکته او پورته ځي، مطلب ډېر په تیزۍ سره په هغه کوینس کې بدلون راځي یا هغه کوینس کې چې کوم دی ډېر زیات بدلون راځي. تاسو وګورئ دې ځای نه تر هغه سره پورې دې ځای نه نیولی ده تر دې سره پورې ختلی ده او بیا تر دې سره راغلی. نو مطلب دې کوینس کې ډېر په تیزۍ سره بدلون راځي چې دا د کریپټو کرنسي یو ګټه ده، ځکه په دې بدلون کې کولی شي چې یو ښه ګټه یا پرافټ ترې وباسئ. درېیمه ګټه چې کوم ده هغه منی ټرانسفرم ده. منی ټرانسفرم دا څه معنا چې کریپټو کرنسي نه تاسو کله یو والټ نه بل والټ ته منی ټرانسفر کوئ، په دې باندې هېڅ چارجز نه راځي، هېڅ داسې کوم تاسو باندې کوم فیس نه راځي چې تاسو د ټرانسفر کوئ. یو بل منی ټرانسفر د دې ډېر اسانه دی. که تاسو چې کله غواړئ یو چارټ یو منی ټرانسفر کړئ د یو والټ نه یا بل والټ ته، نو دا کوم فیس پرې نه راځي او ډېر ایزي ترسره کېږي. نو دا د کریپټو کرنسي یو خپل خصوصیت ده. څلورم په کریپټو مارکیټ چې کوم دی 24/7 خلاص وي. دې مارکیټ کې داسې کوم ریسټرکشن نشته، داسې کوم دغه نشته، دا 24/7 خلاص وي او دا مارکیټ هر وخت کولی شي چې په دې مارکیټ کې تاسو خپل کار وکړئ. که یو شخص وظیفه لري ټوله ورځ وظیفه کوي، بعد د ماښامه راځي او کریپټو کرنسي مارکیټ ته کښېني او په هغې باندې ځان پوهوي او د هغې نه خپل پروفیټ یا ګټه ترلاسه کوي. نو دا 24/7 دا مارکیټ موږ سره خلاص وي. کریپټو کرنسي چې کوم دا ډېر های ویلیوم لري. های ویلیوم څه معنا؟ های ویلیوم دا معنا چې کریپټو کرنسي په های سطحه باندې خلکو پکې پیسې بندې کړي دي، ډېرې زیاته سرمایه ګزاري پکې شوې، د نړۍ په سطحه پکې خلکو پیسې بندې کړي او په دې باندې سرمایه ګزاري شوي. نو دا ډېر های ویلیوم لري په نړۍ کې. نو ځکه کریپټو کرنسي ډېره مشهوره شوې ده په نړۍ کې. اوس وخت کې ډېر های ویلیوم لري او ډېر زیاته پیسه او ډالر پکې خلکو بند کړي دي. خبر وکړه چې په دې مارکیټ کې ډېر فسټ گروث ترسره کېږي. فسټ گروث دا معنا یو کوینس ده هغه ډېر په تیزۍ سره ټیټېږي او جګېږي. پرون دا کوینس چې کوم دا ډېر تیز روان و، څه د ټولو نه ټاپ کې و، مطلب ټاپ گینرز کې راتلو، خو نن دا کوینس چې کوم د ټاپ لوزر کې راځي. ولې زه به تاسو ته د دې چارټ هم وښایم. دا ډېر زیات په تیزۍ سره پورته ښکته پورته راغلی دی. نو زه وایم چې کریپټو کرنسي کې ډېر زیات په تیزۍ سره پکې دا بدلون ترسره کېدلی شي. فسټ گروث په دې کې ترسره کېږي. خصوصیات د کریپټو کرنسي دا ده چې دا د هیڅ چا په لاس کې نه ده. دې ته ډیسنټرلایز مارکیټ وایي. دا ډیسنټرلایز مارکیټ ده، د هیڅ چا په لاس کې نه ده. هیڅوک دا اداره کولی نه شي یا هیڅوک دا وعده نه شي کولی یا دا غږ نه شي پورته کولی چې دا مارکیټ موږ اداره کوو. دې ته ډیسنټرلایز مارکیټ وایي. د هیڅ چا په لاس کې نه ده. هر سړی چې کوم دی دا د هر سړي سره د خپل کوینس یا ډالرو اډرس پروت وي او هغه یې په خپله اداره کوي. کریپټو مارکیټ کې موږ په مختلفو ایکسچینجز کې پیسې اچولی شو یا موږ پکې سرمایه ګزاري کولی شو. یو د هغې له جملې څخه باینانس دی، بیا ویزار ایکس ته او کوین ډي سی ایکس ته او کوین سویچ ته او کیوبر ده. په افغانستان کې ډېری خلک چې کوم دی باینانس استفاده کوي. نو دا نن د کریپټو کرنسي ګټې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو د کریپټو کرنسي تاوانونه بیانوو. تر بلې ویډیو په الله سپارم. زنده باد افغانستان.